نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في كلامه المجيد ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رونو دا نننی ویړو د یو درود شریف په باره کې دا درود رحمت نومې دی. د هغې باره کې یو واقعه ده د نبي علیه السلام مبارک سره چې کوم نه پیش راغلی وه. هغه واقعه هم درته ویم، خو د هغې نه مخکې دا وینا ضروري ده چې دا ویډیو به تاسو دومره شیر کوئ چې زمان په ګمان کې نه راځي چې یاره زما د ملګرو او یا چا چې واورېده څومره چې کوم دی دا ویډیو شیر کړله چې ټولې خیبر پښتونخوا لاسه کې چې ټول پاکستان ته ورسوله، ټولې دنیا پښتنو ته ورسوله او هغه زما په دې ویډیو باندې پوهېدله. دا درود شریف رونه چې چا واورېدو نبی علیه السلام مبارک فرمایي د باندې دوزخ اور حرام دی چې چا ووي یا چا واورېدو. رونه واقعه دا ده، نبی علیه السلام مبارک مسجد نبوي کې ناست دی، یو بانډسي راغلی، یو کس راغلی، وایي د الله رسوله وایي ما سره دا لوښی دی، په دې کې یو مایع دی، مایع مچ دی، دا مایع د 3 ورځو نه باندې دی، اور پې کار نه کوي، اور پې کار نه کوي، زه پخومه نه پخېږي. نبی علیه السلام مبارک ته مخې ته کېښودو او ورته وایي د الله رسوله په خپله ورسره خبرې وکړه. وروڼو نبی علیه السلام مبارک سره بهر سیز خبرې کولې، هغه مړ مایع دی لګیا شو، د الله رسوله د الله په حکم باندې وایي زه په دریاب کې ومه، یو کس رالی د دریاب په غاړه ولاړ یو درود شریف یې ویلی دی، ما اورېدلی زما په غوږونو باندې لګېدلی دی، ما باندې اور کار نه کوي، ما باندې اور کار نه کوي، زه نه پخېږم. نبی علیه السلام مبارک حیران شو، وایي مایي ووایه هغه درود شریف کم دی. هغه ورته د الله رسول ته غوږ کېښودو، هغه مایع لګیا شو. وروڼه درود شریف چې کله وي نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه ناست دی د الله د رسول خواته، وایي علی وایي راشه درود شریف ولیکه خلکو ته ورسوه او کم سړي چې کم دی نه دا ووي نو په هغه باندې څه وشو؟ دوزخ اور حرام دی. وروڼو دې واقعې نه دا معلومېږي چې یو سړي واورېده په هغه باندې هم د دوزخ اور حرام دی، ځکه مایي باندې هم چې کم دی نه څه هغه دغه کار نه کوي، اور کار نه کوي. نو چې کم سړي واورېده تاسو به دا مهرباني کوئ چې ستاسو په کورونو کې میندې خویندې دي، پلاران دي، نیکونه دي، نیاګانې دي، هغوی ټولو باندې یا چا قرآن نه دی ویلی په دې عربۍ نه پوهېږي، زه تاسو ته په دې ویډیو کې ویم، تاسو ته زه ویم تاسو به زنانو ته هم اوروئ چې دوزخ اور پې حرام شي. نبی رسول مبارک دې حدیث کې فرمایي. خیر زنانو ته زما تصویر پکچر دا ویډیو مه هایه، مخامخ ورته مه نیسئ، دا بیک سیټ د موبایل دا ورته ونیسئ او زنانو باندې واورئ، یا یو غټ سپیکر هینډ سپرې ورته ولګوئ، MP3 ورته ولګوئ چې ټوله خاندان ورته راغونډ کړي، ټول یې واورئ، د دوزخ اور پې حرام شي. وروڼه غوږ ورته کېږدئ، زه تاسو ته ویم تاسو مخکې شیرینګ د دې وکئ، دا ټولو ملګرو سره فرینډو سره چې څومره کسان دي ټولو سره شیر کئ چې د دوزخ د اور نه الله جل شانه بچي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد خير الخلائق وأفضل البشر وشفيع الأمم يوم الحشر والنشر، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك، وصل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين، وصل على كل الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك وبفضلك وبكرمك يا أكرم الأكرمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا قديم يا دائم يا حي يا قيوم يا وتر يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رونو دا درود شریف په زنانو په نارینو په ټولو باندې واورئ، په خپلو ماشومانو هم واورئ، خو ستاسو په دا مهرباني دا ویډیو مخکې شیر کړئ. زه اکثر د دې په تمه یم چې ویډیو ورکړم چېرې څونه ملګرو شیر کړه، ما ته خو راځي موبایل کې موږ ته شو کېږي، نو چې کوم ملګرو شیر کړي زموږ د زړه نه ورته دعا وهي چېرې نبی علیه السلام مبارک حدیث کې راځي بلغوا عني ولو آیه، چې زما خبره مخکې ورسوئ زه خوشحالېږم، په لایک باندې هم خوشحالېږم، خو په دې شیرینګ باندې بیا ډېر زیات خوشحالېږم. دا د الله د رسول پرچار کېږي د دین
د الله د دین او د الله د رسول د وینا پرچار کېږي د احادیث مبارکه. ان شاء الله دا درود شریف وګوره استاد هر څومره پرند دي په دې باندې ځان بد مخ کاره کوي. دا د الله د رسول د وینا مطابق موږ به ان شاء الله د حواله سره حواله دا دی درود رحمت نومې دی او کتاب درود شریف کې چې کم نه نو د لیکل شوی دی ځان له کته شي نه ان شاء الله دا نور ملګرو ته ورسوي. درود شریف باندې به د نبی له سلام مبارک سره تعلق جوړیږي او دا درود رحمت خدا سے درود شریف دی په چا چې واورې په د باندې ملک دی مې باندې اور کار نه کو نه چې چا دا درود شریف اورې د هغه هم اور کار نه کوي. زه اکثر د ملګرو ته خاندم زویما چې دا دی وی کنه او د اور کې د اور دانګل اور کې اور ته د اور دانګل یاد پکې الله سوردن نکم کار بل باندې نه کوي او په حدیث به مونږه ازموده نه کوو. کافران یهودیان عیسایان دا به کوي خو مسلمان له ازموده نه د پکارونو. خو ان شاء الله دا درود شریف مخ کې شیر کوي ما ته امه زما دا وینا خیر دې پټول باندې ووري ان شاء الله درود شریف د دې د رحمت د وجنا د دې د برکت د وجنا دوزخ اور چې په سړی باندې حرام شونه غټه خبره ده څومره چې کم نه دا فائدې خبره ده او ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده. الله دې تاسو له د شیرینګ توفیق درکړي او الله جل شانه خو زموږ دا ویډیو دا ټول صوبه سرحد نه ټول پاکستان نه ټول دنیا د پښتنو ته ورسوي چې ټول دا درود شریف واوري او په دې باندې چې کم نه ځان له زدم کې بعضې ملګري ذهیني زما د دې ویډیو نه ځان له زده کوي ځان ترور مخکې کوي اورئ ځان له تولی کوي ځان له زده کوي او چې کم زما سره لنډ ملګري زه تاسو سره موبایل نمبر وایم ما سره پرنټ دی ما سره چاپ دی موږ سره کمپیوټر کې یو ملګری دی هغه سیو کړم دی ځان سره انشاءالله چاته پکاري زما نمبر دا دی د موبایل 0314 57 50 161 0314 زنګ نمبر دی 0314 57 50 161 دا د مولانا محمد عمران نمبر دی دی باندې انشاءالله تاسو رابطه کولی شئ. نه موږ سره پرنټ کې کور کې ما سره شکر دی شته دی موږ سره کمپیوټر کې دا سیو دی درود رحمت او چې کوم ملګري بار ملکونو کې دي هغوی به خپله واورئ نورو ملګرو باندې ډېرو کې م واورئ چې کوم ملګري پاکستان کې لري دي په خپلو زنانه او نارینه ټولو باندې واورئ د دوزخ اور به پې حرام شي. الله دې موږ له توفیق د وینا او د اورېدو راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والسلام.